تاسو ګورئ دغه کورنۍ سره خپرونه چمتو کړې. خوشبخت خانه موږ وتوانېدو چې نن دغه د هادیه خیره بنسټ دغه بیړنۍ مرسته موږ دغه کورنۍ ته راوړو. غواړم چې دغه مرسته دوی ته وسپارم، موږ سره پاتې شي، زموږ ملتیا وکړي. ورجانې نن تاسو سره د هادیه خیره بنسټ لخوا دغه مرستې وشوې، نو تاسو څه ویل لرئ؟ مهرباني. شما خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشبخت شدم. خدای پاک او دنیایتان هم گلزار کنه، این دنیایتان هم گلزار کنه که ما شما کمک کردیم. شوی مری سفید، شوی مکور، میزو بر مفتیده است. دگیلی خدا و شما را منگرم که بر ما کمک کنی. امی کمک خدایی بیایه که ما کمک کنی که سفید بابی ریزه ما مفتیده دختره که ما ماندست بی مرتب، بی تعلیم، بی خوب، بی بد. اون دختره که مفتیده است. ادس وست ندارم، قدرت ندارم، خوب ندارم. ایلی خدا و شما را گرفتیم که کمک آمد که ما کمک کنی. مرجانې که تاسو راته دا وایئ چې آیا دغه مرستې تاسو لپاره بسنه کوي؟ یک چند نو صدقه چم خدا گذاری ما میشوی. کمک خدایی شما میطلبم. اینی موضوع افتیده است، موضوع افتیده است، بی زبان، بی گنگفت، شل است. یک چند روز ما میشه از خواره خود، از بیادرای خود کمک خدایی میطلبم که ما کمک کنی. درنو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسو دغې مورکۍ خبرې واورېدې چې دغه مرسته دوی لپاره بسنه نه کوي، بیا هم په تاسو باندې غږ کوم چې دغه کورنۍ خپل کورنۍ وګڼئ، د دغې کورنۍ درد خپل درد وګڼئ. که تاسو غواړئ چې دغسې نورو اړمنې کورنۍ سره دغې کورنۍ سره مرسته وکړي، نو د هادیه خیره بنسټ سره یو ځای شي. د هادیه خیره بنسټ شمیره تاسو ته وایم: 0039 88 19 اووه 545. درنو لیدونکو، د مرجانې سره مې خبرې وکړو. غواړم چې دغه خویندو سره هم خبرې وکړم، موږ سره پاتې شي. مرجانې که تاسو راته دا وایئ چې نن تاسو سره دغه مرسته وشو د هادیه خیره بنسټ لخوا، څه ویل لرئ؟ خدا که شما خوب کنه، خدا جنتار در نصیبتان کنه. درنو لیدونکو، د خورکۍ سره مې خبرې وکړې. غواړم چې د بله خورکۍ سره هم خبرې وکړم، د دې خبرې به هم تاسو واورئ. خورجانې دغه مرستې تاسو سره وشي د هادیه خیره بنسټ لخوا، تاسو څه ویل لرئ؟ یک چند روز ما میشه که شما خدا خوب کنه، خدا جنتار در نصیبتان کنه. نمیه که مکده خیر ببینی. تړه ژوند د خپرونې مینوالو، غواړم چې هغه پلارجان سره خبرې وکړم چې د دغې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. پلارجان ستړی وشي. خیر آمد. خدا او دنیا تان روشنی کنه، طرف بیگناه را نگاه کنه. شاید رضا داره برالر سانت بر بنده ساست بسیار از برکت زمین شروع. خدا او دنیا تان گلزار کنه، انجمن داشته باشد، نمره تان کلان کنه که بر ما مواد خبر غریبار عزیزارم زینا را گرفتی. بسیار خوشحال شدم. خدا او دنیا تان خوب کنه، خدا راویه داره در دنیا. انجمن داشته باشد، اون وقتای پیش الله بیاره. مننه پلارجانه، مننه. درنو هیوادوالو، دا هغه بیړنۍ مرستې وې چې دغه کورنۍ ته مو وسپارل. بیا ښه وختونه، ښې چارې، الله مو مل شي.